السلام علیکم قدرمنو کتونکو زه یم هدایت الله ګل نن تاسو سره د یوټیوب د لارې په دې ځانګړي چینل باندې یو داسې ځانګړې خبره کوو چې هغه د خو ځانګړې خبره خو د زموږ د ټولو خبره ځکه چې هغه د ادب خبره ده. زه د شعر او ادب خبره نه کوم، د انساني ادب خبره کوم. هغه د صحافت خبره ده، هغه زموږ د ټولنې خبره ده، هغه زموږ د اجتماعي اقدارو خبره ده، هغه زموږ د مشر کشر خبره ده، هغه زموږ د اجرې جماعت خبره ده. خبرې ډېرې دي او د هغې جوابونه هم ډېر دي. خبره څوک کوي، سوال څوک کوي او جواب څوک ورکوي، دا ډېره اهمه خبره وي او خبره هله درنه شي چې سوال هم دروند وي او جواب هم دروند وي. هغه زموږ بهر دنیا کې خلک وایي که نه چې سټوپډ کوېسچنز چې کوم دي که نه دا دومره بده خبره نه ده. سټوپډ جواب ورکول چې کوم دي دا ډېره نامناسبه خبره ده. خو د شکر مقام دا دی چې موږ د کومې انټرویو په هکله جوابي خبرې اترې کوو یا انټرویو کوو یا خپلو کې ګپ شپ لګوو، نو هغې کې هېڅ قسمه داسې سټوپډ آنسرز نه دي راغلي او همدغه د دغه انټرویو د ټولو نه لوی مقصد حاصلول دي چې کومه خبره وه هغه شانتې ونه شوه او چې کومه خبره نه وه هغه خبره هغه شانتې وشوه. و بعد سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات تو ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. دا ورکړل شوی چې زه د افسر افغان خبره کوم چې 13 ورځو سره زمونږ د دې وطن د دې خاورې یو بل کشر، یو نوی صحافي او ځان ته صحافي وایي او راغلی او ډېر په ریکویسټ او ډېر په درخواست باندې هغه نه وخت واخیستو، د هغه ځای ته لاړه او تاسو موږ ته پته ده چې د چا ځای ته لاړ شي څوک د پښتو وطن دی او بیا درخواست وکړي، ریکویسټ وکړي، نو موږ داسې ګڼو چې د بلما خبره پوره کول په موږ باندې لازم وي. افسر افغان هم پښتون دی، همدغه یې وکړل، خو د هغې په جواب کې دغه مېلمه څه وکړل، د هغه نه دا ایر شو چې د کوربه خپل فرض وي او د مېلمه خپل فرض. خو زه کشر او کشران غلطۍ کوي او مشران به اوږه ښکته کوي. خو ښه خبره دا ده چې د دې انټرویو نه پس ډېرو مشرانو چې هغه د افسر افغان نه مشران دي، زما نه مشران دي او په ډېرو بنیادي او په ضروري چوکو ناست خلک دي، هغوی د دې خبرې ډېر زیات نوټس واخیستو چې ښه ده چې مشر چې په دغه انټرویو کې و افسر افغان هغه د ډېر تحمل مظاهره وکړه، ډېر د پروفیشنلیزم مظاهره وکړه. نو دا انټرویو نن سبا ډېره زیاته وایرل ده او په 2 ورځو کې 1 میلیون مطلب 10,00,000 خلکو دا انټرویو وکړه، واورېدله او په هغې باندې خپل آرا ورکړل، خپلې خبرې ورکړلې او په هغې کې 90% نه زیاتو خلکو د افسر افغان د رویې سوالونه جوابونه په خپل ځای، خو د هغه د رویې او د تحمل ستاینه وکړه. نن موږ سره افسر افغان ناست دی او د هغې نه خبره کوو چې دا انټرویو وشو. السلام علیکم افسر افغان. وعلیکم السلام ګل صاحب. یو خو رښتیا خبره داره، ډېره زیاته مننه کومه تاسو چې کوم تمهید راوتړو، بیا تاسو چې کومې درنې او معتبرې خبرې وکړې. ما خیال دا و چې په دغه موضوع باندې زه هیڅ چا سره خبرې نه کول غواړم، ځکه چې بعضې سوچ فکر یا موضوع دومره وړی چې ته هغې ته نوره هوا ورکړې نو هغه سړي له بیا واپس خبره نوره ورانېږي لږ. خو چونکې تاسو دومره معتبر خلک یې او بل تاسو چې په کوم ښه طریقې سره دا خبره راونغاښته نو زه ډېر خوشحاله شوم او زه دا کریډټ هم هغه چا ته بوځم. دا هم صاحب حقدار دی چې هغه دا خبره دې ته ورسوله چې زه یې تر ګله پورې راورسولم. ګل صاحب تاسو ادبي، ستاسو صحافتي، ستاسو معاشرتي قد قامت ما ته معلوم دی، نو ډېره زیاته مننه کومه. خوشحاله راته اوسئ چې تاسو دغه مقره جوړه کړه او چې بس ستا حق دی، ستا حق دی. دا راته ووایه چې دا انټرویو وکړه چې دا هلک دونه راغی، دونه په سوال په مینت او تا ورته د یو کشر په حیثیت باندې او د یو کوربه په حیثیت باندې چیر روټۍ ناسته پاسه ټول سهولت ورکړو او هغه دا په نیمه کې چې کوم دی د پټلۍ نه کوز شو، دا انټرویو وسو، د ده مطلب څه و، ده څه کول او چې ته ارۍ ته یې چورې کړه، څه مطلب؟ بل صاحب حمزه بابا ووایي ته په دې خوشحاله چې خفه یې د حمزه نه، زه د دې خوشحالو ته خوشحالېږم. بل صاحب رښتیا درته وایم د دې قام مجموعي نفسیات ما ته معلوم دي، لږ ډېر ګرځېدلي وو په دې ټولنه کې د صحافت د لارې، خپل د شعر او ادب د لارې بېلابېلو ټولنو ته تللي وو. زه وایم که زما قام په دې باندې خوشحالېږي چې هغه دې ما ارې ته ور واچوي او ځان دې مخکې بوځي، خپل سبسکرپشن خپل لایکس یقین وکړي چې زه په دې هم نه یم خفه. او نن هم زه ډېر په باور سره ناست یم. هغه داسې ده چې د ټاکسټای باره کې خلک وایي چې هغه یو ځای ته لاړ نو هلته مخالف چې کوم کس و نو هغه درته ډېرې بدې ردې وویلې چې ته داسې او ته داسې و، نو دې ته په اخره کې و چې یاره زه ټاکسټای یم، نو هغه خفه شو چې اوهو زه خو ستا فین یم، دا خپل تعارف ورې نه کوم. نو هغه ته وایي چې جي تاسو خپل تعارف شروع کړی په خپلو لفظونو باندې، نو زه نه یم جوړ شوی خپل تعارف نه. هغه ملګری چې هر څوک دی زه یې نه پېژنم، ستاسو خبره چې هغه بیا ما ته ټلیفونونه کول چې مرکه کوو، نو هغه خپل تعارف وکړو او بل څه ما خپل تعارف کړی دی. زه به بیا هم په خپل سټانس باندې په خپله خبره واضحه ولاړ یم. یو ځوان
وی چې د مردانې ما یو پیج چلوم او بیا بیا ټلیفونونه کول ګل صاحب چې یاره ته ماله انټرویو راکړه نو ما وی چې خدای پاک به رانه هم خفه شي چې ماله یو معمولي غوندې ځای راکړو د ټولنې د خلکو د مینې اکسپټنس خلکو زه قبول کړم نو ولې نه زه خو هم د دې عوام سره یم دوی راله مینه راکړې ده نو ما وی چې هغه عوامي رویه نو هغه سړي سره انټرویو ته کېناستم نو هغه یو لوی نقصان دا وکړ زما په خیال په شروع کې چې زه یې د هر چا نه ویرولم زه اوس د چا سره هم داسې نه کېدم ورته وایم چې خپله سی وي راولېږه بیا به دا خلک بله پروپیګنډه کوي چې دا غاویره دی او مغروره دی خو بل صاحب مجبوره شو اوس بل تاسو هم د دې معاشرې اهمه کوي سبا به تاسو له یو سړی راشي داسې به درته کښېني بیا به عجیبه سوالونه کوي عجیبه کوي او دا د دې مسلو اوس افسر خان خبره دا ده که نه چې د نننۍ دور دغه د نیشنل میډیا د انټرنیشنل میډیا نه خلک راوړي د سوشل میډیا زمانه ده او په لکونو تعداد کې ستا چینل خو ماشاءالله بیا که موږ دا وایو چې سوپر چینل دی غلطه بنی دا خبره چې هغه د دنیا خلک ګوري او هغې باندې خپله آرا ورکوي ستا خبرې خوښوي وګوره هغه مشران خبره کوي که نه چې دوستان زر هم کم دي او دشمن یو هم ډېر دی لکه بني آدم په یو نتیجه ورسي د یو خبرې نه د یو عمل نه پس ته په کومه نتیجه ورسېدې چې د انټرویو غرض یو خدای د ګل صاحب هغه خبره ما هغه ځای کې قطع شوې وه چې دغه ځوان راغی ځان ته یې وایي سلمان مې نوم دی او وایي چې انټرویو کوم وایي چې انټرویو وکړو نو ما وی دی به یا زما ادبي اړخ یا صحافتي اړخ یا د ریډیو خبره یا د سټیزن جرنالیزم خبره څه موضوع به چېړي دی شروع شو اندادون چې موږ څه ته یو که نه انډسکریمنیټ هغه فایرینګ شروع کړو چې ته ټپه ولیکې او تا خو به ټپه خو ټولنه کې څه معنه نه لري ته په سندره کې دا رومانټیک سندرې ولې او څه عجیبه خیالونه به وایي چې رحمان بابا خو رومانس نه دی کړی خوشحال بابا په شاعري کې رومانس شته دی نه ما ورته وایي چې یې زما وروره تا لږ دا لوستلي دي او که نه دي بهرحال هغه چې څه وي هغه وي او ما چې څه خبره وه ما خپل سټانډ ظاهر کړو خو د دې ستاسو د پوښتنې په جواب کې زه خو یوازې په دې نتیجه باندې ورسېدم چې دا ځوان عاجز نفسیاتي بیمار ماته ښکارېده او یا چېرته پلانټډ ښکارېده دی خالص په دې غرض باندې راغلی و چې دا سړی څنګه په هغه خبرو کې ککړ کړمه چې دته معاشره لانتان په ده باندې ووایي د پسې بدې ردې ووایي هغه بل صاحب هغه سوالونه کول یقین وکوي چې هغې که چېرته ما صحافتي پس منظر نه وی زه په صحافت لږ ډېر نه پوهېدی یا ستاسو غوندې مشرانو سره پاتې شوی نه وی او هغه تربیت مې نه وی نو اوس به په ما باندې ټولنې هم فتوې لګولې چې دې سړي دا څه ګډوډ د هر ممکن هڅه وکړه چې ما هغه سوالونو ته ورټېل وهي چې هغه ډېر جاهلانه رویه سړی خپلولی شي او په هغه کمنټس کې ورته لاندې خلکو لیکلي دي وی چې د سره داسې وکړه او دا مایک پسې راواله او یو دوه څپېړې ووه نو ما خلکو ته وی چې نه بیا ځاب یو ملګري پکې ووي چې که دا زه ستا په ځای وی که نه نو ما به داسې کار درسره کړی نو ما یې ځکه خو ته زما په ځای نه یې که نه لکه خدای پاک خو سړي ته ګوري مې داسې کار دی چې زما په دوم زړه خوږېږي زړه خوږېږي کشر دی ما خو شروع کې وي خو جګړه لاس خو هغه وخت اوچتېږي چې دلیل ختم شي یا اول خو ما ته پته تا سره نه ختمېږي ته خو به د خیره نه ګل صاحب زه دا بیا هم وایم ډېر ملګري خفه دي چې تا انټرویو ولې ورکوله زه دا وایم دی دې بیا هم راشي بیا هم زمون کشر دی زه به بیا هم انټرویو ورکوم دی دې بیا هم راشي زه به بیا هم انټرویو ورکوم رښتیا خبره خدا د ګل صاحب وایي چې دنګ اسمانه دومره نور پورته شه زما د لوړو ارادو له تا نه سر لګېږي دا خو ټولنه ده څنګه چې دا کووډ 19 راغی اوس موږ خو پټېدی نه شو که نه چې وایرس به نه راځي خو موږ به خپل ایمیون سیسټم دومره مضبوطو احتیاط به کوو هر قسمه سړی به راځي ګل صاحب به هم مخکې دا ټولنه ده ما ته به هم راځي خو زه به خپله خبره ډېره واضحه ډېر په باور او ډېر په جار باندې کوم نو بلا و برکت یې نه و د دې سړي مدعا دا وه چې زه هر هغه کار وکړم چې دا سړی زه پلید کړم ګندی کړم سقای کړم خو ما خپل کوشش وکړو او خلکو ډېره وستایله هم زه بیا هم دا وایم زما به عرض دا وي د دې نه ما نتیجه دا واخیسته ګل صاحب چې څومره چې هم په سوشل میډیا باندې نوي ځوانان دي ګورې دا سبسکرپشن هم راځي دا لایکس هم راځي یو ارتقایي عمل نه به موږ تېرېږو ګل صاحب دا بل صاحب چې نن په دې کرسۍ باندې ناست دی خدای ورته یو نوم ورکړی دی دا په بټۍ کې پخه شوې خښته ده دې سړي ځان ستړی کړی دی د خپې تڼاکې دي د لاس پولی دي وخت پې لګېدلی دی دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاڅېدلی دی فلحال په یوه ورځ باندې څه نه کېږي نو مدعا ماته دغه ښکارېدلی دی ځوان چې دی وایي چې یاره زما سبسکرپشن زیات شي لایکس زیات شي عجیبه عجیبه سوالونه یې کول بیا ما د نور پیج وکتو دی چې چېرته تللی دی دا ځوان ماشوم دی د یو رسم کلاس پرونه تاسو په شروع کې وی چې جرنالیست کنه نو دې ته جرنالیست نه دا چې د احساس محرومو ښکار دی نو ته هر چینل ته پوسټ کړی دی لکه زه اوس تاسو وزیر اعظم صاحب پسې لاړ شم ګل صاحب
او هغه سره زما انټرویو وی د پاکستان په سیاست باندې او نه ناڅاپه د تاسو کوم چې تاسو هر تهجد کړی دي کړي نه دي کړی دا خو دغه ذاتي کار دی دا دغه ذاتي کار دی بیا ماته یو چې ته مسلمان یې کنه مسلمان دا خبره ټیک ده دا غره په ستا سره اتفاق دی چې په لوخي کې چې سیو مغه ته تویږي کنه هم داسې د ګل صاحب د کومو لوخو نه چې څه توی شو نو ترجمانی شوی دا او چې ونه ګور او سوري ته کېده ونه په هغه لاره کنه خپل تنقید چې له کوړه کو چې دا په لاره کې چې بچ پاتې شي د دې معاملاتونو او د تحمل مظاهره دي تحمل مظاهره دي دا خبره وخت اخلي چې تاسو مو د یو لسم سټوډنټ دا ولکه ډېر کم عمر دی کنه او د خپل وخت چې بنده زیات زور کوي نو هغه مسلو سره مخکې سره خالي وخت نه راغلی چې دا د سوشل میډیا زموږ کوم ملګري ناست دي کوم بلاګرز دي کوم په سوشل میډیا باندې لګیا دي او قسم راج کوي یا شامل دي یا د هغې د اواز یو حیثیت دی یو وزن دی څه فریم نه جوړول پکار چې یاره هر سړی خو نه دي داسې پرېښودل پکار چې راشي دا خدای مکه خو داسې خبره مخې ته راشي په دې ملک ډېر اړې ګړې تېر شوي دي ډېر سنسټیویټي ده نو نوو مسلو سره به موږ مخ شو ګل صاحب نیم حکیم خطرې جان دومره خطرناکه معامله به وشي که چېرته دا ریګولیټ نه شي دې له یو پراپر فریم ورک جوړ نه شي تا ماشوم له چاړه په لاس کې ورکړې ده او بیا ماشوم ته وایي چې ځان پیونه وهي دی به یا ځان وهي یا به تا وهي څه قصه به خامخا کوي څنګه چې زمونږ د الکترونیک میډیا راله په شروع ګل صاحب دې کوم ډېر اړې ګړې خو دا بیا دلته پم را جوړه شوه یو ریګولیټري اتارټي جوړه شوه یو باډي جوړه شوه نو څیزونه ډېر اوس ځای نه راغلي اگر چې هغې کې هم کله ناکله یو بیا پکې کېږي کمې ګذشته دی there is always room for improvement هغه وي خو دا سوشل میډیا چې دی ګل صاحب دا یو دم موږ ته راغله موږ په دې باندې ټرینډ نه او هر سړی دا وایي چې زه دې راتو رات شپې ته شپې زه دې دنیا وکتې او زه دې هدایت الله ګل صاحب شوې زه دې افسر افغان شوې زما به التجا دا وي حکومتي چارواکو ته هم او دغه ځوانانو ته هم چې یا ځوانانو مهرباني وکړئ هر چا له الله تعالی مقور کوي لږ ځان تکړه کوي تاسو په دې باندې پوه شئ چې صحافتي اقدار څه دي جرنالیسټک ایتکس څه دي انټرویو به څنګه اخلو په سوال کولو کې او بدتمیزۍ کولو کې فرق وپېژنئ او بیا دا هم لږ احساس وکړئ چې چا سره مخامخ ناست یم د ما له وخت را کړی دی ما ورته سوال منت کړی دی په معاشره کې د هغه حیثیت دی او بل دا چې په زرګاو خلک هغه فالو کوي که زه معاذ په دې باندې کښېنم ګل صاحب چې زه تاسو باندې نقص تاسو صرف راوباسم تنقید خو یوه ډېره معتبره لاره ده چې ته کله کتنه تعمیري شی دی او سوال بد څیز نه دی ګل صاحب اوس چې ما ووي چې په سوال او بدتمیزۍ کې فرق دی ګل صاحب نو موږ سوال راپورته کړو خو موږ اول په دې ځان پوه کړو چې سوال راپورته کول څنګه په مناسبو ټکو کې بنده راوغاړي په مناسب طریقه باندې بنده پیش کړي وړکې باندې خبره کوم ګل صاحب زه دلته په یو ځایي ټلویزیون کې وم ایز ا انکر به مالته کار کوم رحیم الله صاحب زما مخامخ ما یو ډېر راوغ انټرویو ته د دوی نه ما دا سوال وکړو چې رحیم الله صاحب ډېر ځوانان صحافیان خبریالان دا ګیله کوي چې د رحیم الله صاحب غوندې مشرانو صحافیانو په بېلابېلو ادارو باندې پنجې خښې کړي دي او هغو ته موقع نه میلاوېږي دا سوال ما داسې هم کولی شو چې رحیم الله صاحب لکه خدای دې نه کړي خو تاسو مړېږئ نه چې هرې ادارې ته بس تاسو لاس ورشئ مونږ ته څه پرېږدئ که نه پرېږدئ اوخ راغونډه یو شی د هغه د عمر د هغه د تجربې د هغه د شان عزت خلاف خبره کوم هغه زما په دې سوال دومره خوشحاله شو ما ته یې وایي چې بچې ستا په دې ټولو سوالونو کې زه هم په دې خوشحاله شوم وایي بیا د دې سوال په دې ترتیب دې ډېر خوشحاله شوم سوال هم هغه سوال و ما په دې خو لکه نو موږ دا نه یو چې د سوشل میډیا صحافیان دې نه راځي ملګري دې نه راځي ټول دې راشي سټیزن جرنالیزم یو کلچر اوس شروع شوی دی ډیولپ شي ډېر ښه سټوریز هم راځي خو لږ دې موږ اول ځان پوه کړو ګل صاحب او بیا دې موږ مخکې لاړ شو موږ دې سوال کومه میوه چې پخه شي خپل ځای ته ورسي خوږه شي که نه همداسې ده په کاربټ چې پخه شي او یا په زور یې پخه کړي خوله مروړي او کنې بیا کېجه شي کېجه شي بیا خلک توکي ګل صاحب بیا توکي ګرانه شي که نه نو خبرې خو ډېرې دي خو زه یم چې بس په دې به فیصله وکړو چې کشر دې پرېښودلې پکار دی چې کوم زموږ ملګري یا کوم هغه خلک چې هغې تا سره محبت لري هغې په زړه کې څه سختي راغلې ده یا د ژبې نه څه خبره ختلې ده د دیر د لور دیر یو ملګري خاطر سلیمان نامې و غالبا هغه پرې ډېرې ښې خبرې پرې وکړلې او هغوی سره ما نه پېژنم چې دا ښه سړی دی که بد سړی دی دا هغه ذاتي کار دی خو زه هغه د یو صحافي په حیثیت پېژنم بیکګراوند یې شته دی نو څه چې د بنده نه تپوس کوې نو لږ ورته کې په طریقه ته تپوس وکړه باقي جواب د هغه کار دی که نه خو زه یم چې پرېښودلې پکار دي کشر دی بس هغه چې هر څه کړي دي په هر نیت یې کړي دي ښه ګمان پکار دی زه به هم اخري خبره دا وکړم چې رښتیا خبره خدا د خدای ګواه دی زه د هغه شکرګزار یم
یو شکرګزاري په دې ما هر ځای کې به ته یو مثبت لار ځان له ګوري چې یو خو ماته یو بل موټیویشن میلاو شو اوس به زه کوشش وکړم چې په دې سوشل میډیا باندې ما ډېر خلک فالو کوي زه په جرنالیسټک ایتکس باندې وخت په وخت باندې لیکچرې را پیدا کړم شیر کړم زه هاو ټو ټیک ان انټرویو په دې موضوع باندې خلکو سره خبرې وکړم نو د ده په وجه باندې چې هر څه وکړو نور خلک خو به ایجوکیټ شي کنه نو د ماته یو تحریک راکو زه په هر څیز کې یو مثبت اړخ ګورم نه دی به مو ایجوکیټ شي او دی به هم ایجوکیټ رنده بشي بیا ما ریکارډ دې پوی هم کو چې خیر دی ته دې مکه و هر څه بکیږي نو موږ او ته خوشبینو یو ځوان دی د ټولنې دی پښتون دی بچی دی دا هر څه به ټیک شي او سبا به روښانه کې خیري ریاکشنری کیږو بنو د مهذبه جنگ میدان ته ټوپک نه وړم زه به د وخت نه د قلم په زور څنګه راخلم دغه خبره ده قدرمنو کتونکو سنګر نیول پکار دي په نیمه لار کې کېناستل یا ځان د کمره د ګړنګ غورځول نه صحافت دی نه نرتوب دی نه بهادري ده خپل خپل ځای باندې موږ د پکار دي چې صبر شکر وکړو د مخکې تلو لپاره جایز مناسب قانوني لارې ولټو نو دا دنیا زمونږ ده دا هر څه زمونږ دی او انشاءالله موقع شته دا نه چې نشته سخت وختونه راځي په خلکو باندې او زموږ په منحص القوم به خبرې وکړو دا وخت لږ سختي ده لږ بیمارۍ دي بېروزګارۍ دي ګراني ده نورې شل خبرې دي نو په دې وړو وړو خبرو کې خطر نه دي پکار دا خبره په دې ځای فیصله ده ځکه چې مخکې د خیر سره نور ښه کارونه وکړو د ژوند نه خوند واخلو ځکه چې ژوند ښکلی دی